هاي بلال وروره، دې دوسیو ته وګوره. 3 ورځې کېږي دلته پرتې دي، خو هېڅ پرېکړه نه ده شوې. رښتیا چې زموږ اداره د ستونزو ډک دریاب ته ورته ده. احمده که همداسې روان وو، ښایي موږ باید د کار پر ځای د ستونزو موزیم جوړ کړو. رښتیا ده، خو جدي خبره دا ده چې هېڅوک نه پوهېږي چې دنده یې څه ده. کله کله یو کار 3 کسانو ته سپارل کېږي، خو بل اړینه دنده بیخي پاتې وي. همدا د ناکامۍ اصل ده. که دندې په شفاف ډول وویشل شي، هر څوک به خپل مسؤلیت په ښه ډول سرته ورسوي. هو، او بله ستونزه دا ده چې زموږ په ټیم کې د همکارۍ روحیه نشته. هر څوک یوازې د خپل نوم د ځلولو لپاره هڅې کوي. بالکل، ستاسې خبره 100% کې حقیقت ده. هر څوک خپله ګټه لټوي. سمه خبره دې وکړه. حل لاره یې دا ده چې د ټیم لپاره ګډ روزنیز پروګرامونه جوړ شي. باید هر څوک زده کړي چې بریا یوازې د یو شخص نه، بلکې د ټیم په ګډه هڅه کې ده. هو بالکل. بله ستونزه چې زه یې هره ورځ احساسوم، هغه د معلوماتو نه رسېدل دي. کله چې راپور جوړ شي، خو اړونده کسانو ته په وخت نه رسېږي، بیا پرېکړې هم ځنډېږي. بالکل، که په اداره کې اونیزې ناستې او د راپورونو روښانه سیستم جوړ شي، دا ستونزه به په اسانۍ حل شي. سمه ده وروره، که دا عملي شي نو زموږ اداره به له ستونزو نه د بریا په لور ولاړه شي. کېدای شي بیا موږ ته د میاشتې غوره کارکوونکي مډال هم راکړي. له مډال څخه یې تېر یو. زموږ لپاره همدا بس ده چې د شنبې په ورځ په ډاډه زړه خپلې دندې ته راشو. راځه بلاله، دا خبرې د مدیر سره شریکې کړو. که عملي ګامونه واخلو، زموږ اداره به د نورو لپاره یو ښه مثال شي. سمه ده، بالکل احمده. ګډ فکر تل غوره پایله ورکوي. راځه کار ته لاس په کار شو. په یوه اداره کې هماهنګي د بریا او پرمختګ بنسټیزه وسیله ده. کله چې د ادارې مشران او کارکوونکي د ګډو هدفونو لپاره په ګډه کار وکړي، نو نه یوازې د کارونو د چټک او اغیزمن ترسره کېدو لاره برابریږي، بلکې د یووالي، باور او مثبت فضا رامنځته کېدو سبب هم ګرځي. هماهنګي د ستونزو د ژر حل، د سرچینو د سمې کارونې او د مراجعینو د رضایت لپاره مهمه ده. ځکه چې بې له هغې اداره د ګډوډۍ، وخت ضایع کېدو او د مسؤلیتونو د ناسم ویش سره مخ کېږي. نو ویلی شو چې هماهنګي د ادارې د ثبات او دوامداره پرمختګ کلي ده.